زما اوس هم یاد شي چې دغلته مې خبرې کولې شا طرف نه هغه اړه نه یو څوک چې خپل اولاد یې غېږ کې نیولی او را روان کړی و هغه صحنه ډېره ژړوونکې و ډېر داسې د جمعې دپاره تورشک بالښت دا شی نه لرو اوس موږ ته دا کمبلې او د اشپزخانې سامان دی او خیمه ده دې کې به اوس فی الحال ژوند تېرو چې مجبوري ده هغه کورونه یې ړنګ شول او بیا دلته را کډوال شوي دي دغلته پراته دي که څه هم ژوند ډېر سخت دی دلته په دغه خیمو کې ته د ژمي شپې تېرې که څنګه تېرې ډېره سخته ده سربندونه ستنیز دیوالونه مین کورونه مو ټول ویجاړ شوي دي نو خدای دې وکړي چې آینده کې موږ سره نورې مرستې وکړي او مننه ترې کوو بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا د ودیرو کلی دی هغه کلی چې زلزلې مکمل له منځه وړی دی ستاسې به په یاد شي په همدغه چینل کې تاسې به ویډیوګانې کتلي وي چې کله زلزله وشوه په هماغه سهار موږ دلته راغلو دغه میدان چې تاسو ته ښکاري دغه ځای دلته شهیدان پراته وو ټپیان پراته وو او دې خواته ځای چې دی دلته بیا زموږ د اسلامي امارت چورلکه راتلله او دغه ځینې به یې دغه ټپیان انتقالول کابل ته یا هم جلال آباد ته هلته به علاج کېدلو زه اوس هم هغه صحنه حس کومه یا مې ذهن کې ګرځي چې دغه ځای کې به شهیدان پراته وو دغلته به ټپیان پراته وو هغه ځای نه به همداسې یو دانه راوړل کېده او هیڅ معلومات نه کېده هغه وخت کې چې دلته به څومره شهیدان وي څومره به ټپیان وي زما اوس هم یاد شي چې دغلته مې خبرې کولې شا طرف نه هغه اړه نه یو څوک چې خپل اولاد یې غېږ کې نیولی او را روان کړی و هغه صحنه ډېره ژړوونکې و ډېر داسې حیرانوونکې وه زما لپاره چې نورو وطنونو کې څنګه ژوند روان دی او زموږ د افغانانو په حال باندې افسوس پکار دی نن همدغه ځای ته بېرته راغلي یو یو څه چې زه خوشحاله شولم هغه دا دی که څه هم دوی هر څه له لاسه ورکړي دي خو بیا په هېواد کې دغسې هېوادپاله ځوانان ملتپاله ځوانان افغانپاله ځوانان او اسلامپاله ځوانان لرو چې هغوی د دې لاسنیوي ته کار ویلی دی د النور خیریه موسسې مشر ښاغلی حمیدالله محمدي صاحب هغه دلته د سعودي عربستان هغه مرستې راوړي وو چې 500 کورنیو ته وبخئ 300 کورنیو ته هغه مرستې راوړي وو چې 19 قلمه مواد پکې شامل وو هغه به موږ نن ورته سپارو او دا صحنې هم تاسې وګورئ خو راځئ مخکې له دې چې هغه کلي هغه صحنه چې تاسې مخکې لیدلې وه اوس هم لږ ننداره کړئ ویې ګورئ دا خو تاسې ولیدو تاسې راځئ دغه خیمې وګورئ دغلته یو مسجد و که ستاسې په یاد شي دغه ځای کې دغه مسجد یې اوس شهید کړی دی او اوس فکر کوم کومې موسسې ورته یو څه افر ورکړی چې انشاءالله موږ ورته جوړو هغه د مسجد هغه مصلې یا جاینمازونه اوس هم پراته دي نو دغه هغه کورونه دي درنو ملګرو چې هغه کورونه ړنګ شول او بیا دلته را کډوال شوي دي دغلته پراته دي که څه هم ژوند ډېر سخت دی دلته په دغه خیمو کې ته د ژمي شپې تېرې که څنګه تېرې ډېره سخته ده یعنې باور په خدای وکړئ چې دلته موږ راغلي یو لمر دی او ښه تیز لمر دی اوس هم زموږ یخني کېږي او بیا داسې قیاس وکړئ کابل کې چې څه رقم ته یخ دی کټ مټ هماغه یخ دلته هم دی او په دغه یخ کې بیا دغه ماشومان دغه سپین ږیري ټپیان او تورسرې زموږ په دغه خیمو کې ژوند کوي څومره سخته صحنه ده درنو ملګرو که څومره هم د وسه کېږي راځئ د دغو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ او د دې تر شا ودرېږئ تر څو دوی ژوند ته بېرته وهڅېږي که څه هم دوی هر څه له لاسه ورکړي شاید چې هغه څه ژوند دوی ونه کړی شي خو که موږ او تاسې ورسره په څنګ کې ودرېږو انشاءالله چې د هغه نه به ښه ژوند جوړېږي او الله تعالی دې هغه شهیدانو ته جنت الفردوس ورکړي چې په دغه حادثه به ورته وایي چې په دغه حادثه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی تاسې راځئ دغسې ورځو دغه بازارګی چې اوس ستاسو دلته تازه جوړ شوی دی دا هم درته خیمه او زموږ هېوادوال ورته راځي درنو ملګرو دغه ځای ګورئ دا نانوایي هغه نانوایي چې زموږ ځینې هېوادوال راځي دغه ځینې څخه ډوډۍ اخلي سلام علیکم ورو خاص دی خیرت دی یو دوه خبرې سره کوی شي
ته راشه چای تیار دی د خیره الله دې ښه لره څنګه دی کار روزګار څنګه دی وروره شکر د الله رحم دی خپله نور چارې ښې دي الحمدلله الله دې ښه لره څنګه چلې څونه اوړه به د ورځې وځي یاره یو بوجۍ تقریبا وځي او بل داسې کار دی چې دلته مړي زیات شوي دي شهیدان زیات شوي دي پوه شوې او دا خیراته ډوډۍ داسې میاشت نیمه میاشت کې داسې وایي چې 2-3 حوالې مونږ ته راځي لکه د خیرات پروګرام باندې او دا راته وایي چې تاسې خپله څنګه که څوک پیسې ونه لري غریبان یا یې وسه نه وي ګزاره ورسره کوئ ولې نه سم چې د وسه کېږي هغه د الله د رضا دپاره مونږ ورسره کوو ورسره کوئ ډېره مننه ورور الله دې سلامت لره کور دې ودان خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې راځئ دغه بازار هم در باندې ګورو او دغه ځای هم در باندې ګورو احده ته راځه سلام علیکم احده وګوره ښایسته دوکان یې جوړ کړی دی او موږ په دې ډېر زیات خوشحالیږو چې په یو هیواد کې او په یو سیمه باندې الهي افت نازل شو که څه هم د دغه ځي هر څه له منځه لاړل خو هیوادوالو مو یوه هیله چې د ژوند لپاره ده هغه پیل کړې ده او دا هیله یوازې زموږ او ستاسې په مرسته باندې کولی شي دغه دوکان به تاسې ګورئ دیوالونه ورته وګورئ نوی تازه جوړ شوی دی که څه هم دې شیانو ته دومره اړتیا اوس نشته دی ځکه چې اوس کورونه ړنګ دي نو دې شیانو ته به څه اړتیا وي خو د ژوند د تېرولو لپاره دا بیا لازم دي چې دا مونږ استفاده کړو واخلو تاسې راځئ دغه بازار درته ښیم او هغه مرستې چې د سعودي عربستان دي هغه مونږ راوړي او دغه هیوادوالو ته مو ورکړل دغه د یو موټر دلته هم بار دی او هغه دي دا هم ورته مونږ وسپارل هغه ثانیې به تاسې کتلي وي او ډېر خوشحاله یم ځکه دغه مرستې د سعودي عربستان له لوري دغو هیوادوالو سره وشول او دې کې 19 قلمه مواد وو 19 قلمه چې یو پکې ستره خیمه وه او 15 کمپلې وي او همدارنګه د اشپزخانې مکمل لوازم وو او صابون و نور شیان وو هغه څه چې زموږ او ستاسې په روزمره چارو کې په کار راځي هغه ټول پکې وو نو دغه هیوادوال به اوس دا سامان وړي که څه هم دا ډېر کم سامان دی هغه څه چې د دې لپاره په کار ده شاید هغه ورته پوره نه کړی شي خو بیا هم د ژوند تېرولو لپاره یو وسیله خو ده یو ذریعه ده چې ورته کېږي ورور تاسې دا اخیستې دي ته لږ دې خواته راشي دغه ته نوم مبارک دي شی زما نوم محمد الله دی د کوم ځای زه د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د شارق قبا اوسېدونکی یم شارق قبا اوسېدونکی دا موټر دی اوس شارق قبا ته ځي او انشاءالله ښه زلزله تېره شوه د هغه وروسته دغه ژمی دی او ماشومان مو بې کوټې اوس هم بې کوټې پاتې دي سرپناه نه لري دا 2 میاشتې څنګه در باندې تېرې شوې څومره سختو سره مخ شولئ والله وروره نو یخ دی باران شي سرپناه نه لرو او اوس چې کومې د مؤسسې موږ سره مرسته کړله دې نه مننه کوو سعودي عربستان مننه دې کوو او په آینده کې دې هیله لرو چې نور موږ سره کومکونه وکړي د جمعې دپاره تورشک بالښت دا شی نه لرو اوس موږ ته دا کمبلې او د اشپزخانې سامان دی او خیمه ده دې کې به اوس فلحال ژوند تېروو چې مجبوري ده او څومره به ستاسې دغه اړتیاوې په دغه سامان سره پوره شي والله نو دې سره خو عرضي ته ورې مشکل زموږ حل کېږي خو بیا هم نو زموږ خو د نیکونو د وختونه چې کوم سامان زموږ خوښ شوی هغه ټول غرق شوی دی اوس خو د دونه چې زه خو اوس هم له کور ودانې چې موږ سره نغدي دا مرسته کړې ده او زموږ به پرې مجبوریت حل شي خو نور زموږ ډېرو شیانو ته اړتیا لرو لکه بستره ده نغدي مرسته ده ځمکې هم خرابې دي سربندونه استنایي دیوالونه مین کورونه مو ټول ویجاړ شوي دي نو خدای دې وکړي چې آینده کې موږ سره نورې مرستې وکړي او مننه ترې کوو ښه راځئ درنو ملګرو هغه صحنې ته ور داخلیږو کوم ځای کې چې مرسته وویشل شوه د سعودي عربستان او دغه صحنه هم در باندې ګورم دغه مرستې ویشل شوي دي 300 کورنیو ته او هلته نور هم تیاریږي هغه کورنۍ چې پاتې دي لا هم دغه مرسته ورته ورکول کېږي دغه خو هغه مرستې وي چې ورته وویشل شول راځئ بل ځای ته مو ځان سره بیایم درنو ملګرو دغلته هغه کارتونه ورکول کېږي چې د دیو سروې شوې ده د سروې وروسته ورته بیا دغسې یو کارت ورکول کېږي هغه کارت بیا همدغسې ځان سره اخلي وروره دغه کارت دې لږ راکړه وبخه دغه کارتونه ورته دلته ورکول کېږي دغه کارتونه چې کله ورکول شول بیا دوی راځي دغسې په قطار ودرېږي ډېره مننه وروره خوشحاله اوسئ دغسې په قطار ودرېږي او په لین ولاړې وي تر دې ځای پورې کله چې دغلته راورسېږي د دې نه اخواته به تاسو ته هغه صحنه ښکاري هلته بیا زمینه سازي ورته داسې کړي چې 2 بیکونه یو دغه ستره خیمه دا ورسره ایښي
او دغه ځوانان ورته ولاړ ورته سپاري. الله دې ژوندی لره. درنو ملګرو د النور خیریه موسسې د میډیا برخې مسؤل ښاغلی عمر مدني راسره ولاړ دی. تاسو یو ځل بیا ستړي مو شئ په خیر. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو راتګ نه مننه کوم چې تاسو موږ ته راغلی او خبرې په خوښه هم وکړه. کور مودان خوشحاله اوسئ. که څه هم وړاندې دلته توضیح وشوله، موږ ولیدل چې تقریبا 1.5 یا سبا 1.5 کسانو ته داسې توضیح درلوده او هغه څه چې پاتې دي چې 300 کسانو نه څه پاتې دي هغوی هلته په قطار ولاړ دي، اوس به ورته ورکول کېږي. دا راته وایي چې دغه مرستې د چا له لورې وو او دې کې څه دي او څومره کورنیو ته تاسې ورکړل؟ دغه مرستې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ له لورې دي او نور خیریه مؤسسه چې د تخنیکي همکارۍ کې موږ ورسره برخه لرو. نو دې کې 5 کمپلې دي، اشپزخاني سامان دی، 14 قلمه او ورسره چې دی یو خیمه ده. یو خیمه ده. ډېره مننه. نن 300 کورنیو ته نن 350 کورنیو ته توزیع دلته 350 کورنیو ته 50 مانه کم شوي وو. خطر ته چې له دې وروسته تاسې چېرته پلان لرئ چې بیا لاړ شئ؟ دې وروسته انشاءالله مونږ په دیوګل ولسوالۍ کې دا څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې پروګرام د سبا ته انشاءالله ته توزیع لرو. 300 کورونو دلته توزیع ورکړو. هلته توزیع لرئ او هلته چې توزیع لرئ همدغسې به وي که نه هغو کې څه زیات و کم پکې شته دی؟ هلته فکر کوم همدا توزیع ده. مونږ دا توزیع د 2000 کورونو سره توزیع وه، پخوا نه را روان ده او دلته اوس بس آخري پړاو ته رسېدلی انشاءالله. سبا ته زموږ آخري پړاو ده. آخري پړاو دی. هغه که د یاد شي ما ته یو سفر درلودلو سمنګانو ته، بلخ ته، لغمان او ننګرهار درنور او دې ځایونو کې مونږ توزیعګانې کړي. دا زموږ 6م توزیع ده. ډېره مننه. الله تعالی دې ستاسې دغه خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې تاسې غوندې د مولوي صاحب دې غوندې ځوانان په دغه ټولنه کې زیات کړي چې د ټولنې په خیر وي او دغه ټولنې ته خیر رسېږي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه چې تاسو راغلی. تاسو نه هم ډېره مننه. ژوندی اوسئ. کور مودان خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو دغه اواز به تاسې اورېدلی وه، هغه مخامخ ځای به ګورئ. دلته نوره بله خبره نشته دی، فقط تیږې ماتوي او تیږې د دې لپاره ماتوي چې هغوی د ژوند د تېرولو په خاطر باندې ځای ځان ته برابر کړي. ډېره زیاته مننه چې راسره یو دغه برنامه مو وکتله او تر پایه راسره پاتې شولئ. زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه عبدالاحد کمال له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.